دا یو آیت زدکه د سورۃ النور والله چې یا به د اسلام پرې دی او یا به د بی حیاي پرې دی. دا آسانه خبره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ویډیو به جوړه کی په ټیک ټاک باندې یا بل څه باندې نو صحیح وړم تو به بګی کړ او یا شروع شي نو یو ته شیر کوي بل ته شیر کوي بل ته شیر کوي ناغه بیا بل ته شیر کوي نو چرته ورشي نو ستاسو مقصد آیت ځان سره ولیکا د سورۃ النور دا 13 سپاره آیت نور 10 نمبر آیت او موبایل کې ترجمه راواړو کور کې د ترجمه قرآن راواله وګوره د دې آیت څه مطلب دی. تا موبایل داسې نیولې کا سټو متدازي خوځي را خوځي او ویډیو جوړه کی او به شیر روان کم کا او بیا فخرم کوي 5000 کسانو کته او 5 लाख کسانو کته ایو بل ما دراغو وی قاری سے میں وی 10 लाख فالوورز مشو 1 مليون ډېر خبره مې وته وکي الله بنده به تو وی وسته وی بس نن نو مونږم شروع کوم بار سه می ډیلیټ کړل او دا مې وکړل دغه حال له 10 مليون ستا فالوور شو نو 10 مليون ته خدا لاړل کنه 10 مليون زونه 1 کروڑ کسان ہوتا دا کومه بی حیاي چې تا جوړه کا هغه وته ورسه ته خو کورونو خزي او جنکه هغه لګیا دی وس دا ټیک ټاک جوړي او ور شیر کوي دې سزا نه بالکل غافل دي. دا یو آیت لګزدګه دا یو آیت زدکه د سورۃ النور والله چې یا به د اسلام پرې دی او یا به د بی حیاي پرې دی. دا آسانه خبره. شپېلی او ستوان دوانه کیږي چې شپېلی موخه او ستوان هم خورا دوانه کیږي نکی. قرآن وی بیشک آغا کسان چه خوخید وی چه خوردی شی بی حیائی پا ایمان والو کے لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دوی لدنیا و آخرت دوانو کے دردناک سزا با ملوی. واللہ یعلم وانتم لا تعلم اللہ پوئی گی تاسو نو پوئی گی. مقصد سورۃ النور سو بے حیائی اللہ تفکولا او ختمولا. اللہ دے ټول ته د عمل توفیق ورکړي. یو شیطان شیر کو د بے حیائی او سار له مړ شوي نو کته مړم شوي او هغه شی چورلیږي په فیسبوک کې یا په نیټ کې نو تاسو کتاب در روان دی کنه در عمل نامه خو دې نه د بندا کو شروع دی د پس لکه صدقه جاریه چې دیو کا او داغي اجر د بس روان دی نو دا زدام د بس روان دی. او چې بچول دی بیا رنگین ټي وي اغسته دی او یاد ولا اوس بل نوې شي کوم راغلی LCD کې LED څه شي کنه ا دې ولا اغسته او یا فخرم کوي 21 انچ 32 42 هم پکې راغلی 42 انچ میں ہوتا لگولے دے 42 انچ وی کرکٹ بھی گورو گنے جی نوی امپائری مونگتا والا شوی دا نوی چی مونگتا دا ویکٹ ہر سلک صفاق کاری گنے چی بال چرتا ہو لگے دکا چی فیصلہ دے دیزی نور کئی دا پاکستان نا چی ادا آؤٹ شو کا آؤٹ نشو انا للہ و انا الیہ ستے لگولے ہر چاہتا پتا اوس چې دا بچو د 42 انچ لګولې ده او سار لا ګیره کې سپینم لګېدلی ماشاءالله الله دې عمر کې برکت واچو او که سار لا لاړې د دنیا نه او بچی دې په لګیا دي او سس ګوري نو تاسو حساب روان دي کنه ده او د کیبل تار دې متراوسته وته دې لګولې
د دې آیت کې شاملېږي که نه شاملېږي؟ د تفسیر نه کوم د آیت په خپله باندې، دا آیت اولی کزان سره او کور کې وګوره، بیا تفاسیر وګوره چې علماء او مفسرینو به دې څه لیکلي دي. دا نه چې ته استاد خبرې راتاوي، ما ہوتا بال آپ کے کوٹ میں دوری کدان سره خپل تفسیر وګوره چې علماء به څه لیکلي. د بچو د لګي خوشاله د پاره ځان د الله دشمن ما جوړو، ځان له قبر ما بربادو، ځان له آخرت ما بربادو. اسیم زمونږ د غمات ګډ عمل دی چې پای کې هم دغه شی شروع شي، نو بیا دې څه کار دی؟ پس و بچ کېږي.